العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد قال الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشت معلما لأتمم مكارم الأخلاق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله مولانا زه د ټولو د مخه د محفل ته د ټولو راغلو مشرانو په ډېرې قدردانۍ سره د جناب والي صاحب په مشرۍ د ټولو رئیسانو او مشرانو په ګډون او ستاسې د علماء کرامو دلته په حضور باندې ټولو ته ښه راغلاست ویاړ او افتخار کوم عزتمندو هغه څه چې دلته د پوره ویلو دي د وخت د کمۍ د امله نه د هغې یادول ګران دي خو زه به تاسو ته دا څو ټکي یاد کړم چې تاسو علما یاستئ د افغانستان د جهاد او د هجرت د قافلې یا د قومندانانو یا د قومندانانو د ورونو یا د مجاهدانو د مجاهدینو د بچیانو او کشرانو او اوسېدونکو حیثیت لرئ ورونو دا تاسو چې په دې ځای کې حضور لرئ دا د افغانستان د اسلامي جهاد او د اسلامي هجرت د قربانو نتیجه ده چې د 1.5 میلیون شهیدانو 1.5 میلیون معیوبینو 1.5 میلیون معلولینو او دغه رنګې د یتیمانو او کونډو په قربانو سره د افغانستان ویاړ او افتخار دنیاوالو منلی د الله رب العزت د احسان او د مهربانۍ په لوی پرځونه سره افغانستان د یو اسلامي جمهوریت نوم د دنیاوالو په د مملکتونو په شمارو په قطار کې ځای کړی ورونو زه تاسو ته په اختصار سره په 3 کلمې دا یادول غواړم چې که ټولو ولایتونو ته لاړ شئ نو بیا پس ته دا خبره منلی شئ چې دلته په کونړ ولایت کې د افغانستان د اسلامي دولت وزیر صاحب معارف د جهاد او د هجرت سره په مینه او د کونړ محترم والي جناب الحاج شیخ عبدالله وادي د افغانستان د هجرت او د جهاد او د آبادۍ سره په مینه او زمونږ او ستاسې کونړ د اعلان د علم او د جهاد او د هجرت د قربانۍ سره په مینه د دې ولایت د خلکو زیات حقوق ادا کړي دي دا تعمیرات دا پلونه دا سړکونه او دا لویه احصایه د مکاتبو او د مدارسو چې تاسو ته یادېږي دا د دې خلکو د خاصې توجه د خاصې مینې د خاصې پرځونې د جهاد او د هجرت د قدردانۍ یو تحفه خو دا قدر غواړي د دې قدر په څه کې دی یو دا دی چې د افغانستان علما او استادان به په دې خبره فکر کوي چې دا ملک د هغه ناوړه تعلیم و تربیې او د هغه غلطې مفکورې په وجه باندې په کنډواله بدل شوی چې د اسلام د عقیدې د افغانستان د خپل خپلواکۍ د ارادې سره تړاو نه پلار زوی مړ کړ زوی پلار مړ کړ جومات وران شو مدرسه وسوځول شوه ملک چې کوم د هجرت ته مجبور شو وینې د ملک د وینې رنګ راغی دا د غلط تعلیم او تربیې نتیجه وه من ضروري ګڼو مرکزونو ته پیشنهاد کوو د ادارو نه غواړو دا مباور دی چې د افغانستان علما چې جهاد په هجرت د جهاد او هجرت په فتوا شروع کړی او دا دونه ملت قرباني په دغه فتوا ورکړې نن به د دې نظام د مشروعیت لپاره د دې ملت د وحدت لپاره په دې ملک د اسلامي قانون د حاکمیت لپاره او د پردو د قبضې د ختمولو لپاره د دې ملت حمایت د دې ملت د مشروعیت توجه وکړي که دا کار ونه شو موږ
او تاسو به یو وار بیا د لوی انقلاب د لوی غلامۍ سره مخامخ. دویمه خبره ورونو ته دا پیشنهادوم چې هر ملت چې وحدت حمایت خپل نه کي هغه قیادت نشي جوړولی. هر ملت چې قیادت او خپلواک قاید ونه لري هغه خپل سیاسي حاکمیت زیاته نشي. دا سیاسي حاکمیت په دې ملک کې دا به د دې علما کرام او دا به د دې استادان د سالمې تربیې او زموږ د اسلامي جمهوریت د زمامدارانو په توجه او زموږ د هغه اصیلو وکیلانو د هجرت او د جهاد څخه د مینې په احساس باندې ځای ته رسېږي. خدای ناخواسته که موږ په دې کار باندې غفلت وکړو دا د دې امتحان نتیجه به ضایع وي. امتحان خو یو اصلي شی دی. الله رب العزت د انبیاو راوستی دی خو د انبیاو په امتحان کې د امامت والا شوي خو د نااهلو ظالمانو سره د دغه وعدې د ترسره کولو نه رب العزت انکار کړی. علما کرام په دې امت کې د انبیاو ورثه دي او د انبیاو وراثت په دې ملک کې د قرآن او سنت د اشاعت او د اسلامي حاکمیت د مشروعیت نه دفاع او د انبیاو رسالت د اسلامي اخلاقو او د اسلامي وجایبو د اسلامي عاداتو د اسلامي معاشرې د تنظیمولو لپاره د خلکو متوجه کول او د خپلو رسالتونو په وړاندې هغوی حق ته راګرځول دي. دا چې اخلاق فاسد دي دې ملک کې دوه درې خبرې کېږي. یوه خبره د فساد اداري ده، یوه خبره د ناامنۍ ده او یو خبره د مداخلو ده. زه دا په ډېر ډاډ او په جرأت شوی یم که اسلام ته مراجعه وشي او د اسلام اساسات په دې ملک کې د علماو په توجه سره تنظیم او پلي شي او قوانین د اسلام د اقدارو برابر په دې ملک کې رعایت شي اداري فساد نه راځي. دویمه خبره دا ده پیغمبر علیه السلام د مسلم او د مؤمن کوم تعریف چې کړی دی نو د هغه تعریف له مخې ایمان کې امن دی، اسلام کې سلامتیا ده. نو دا ناامني او دلته خرابي په دې ملک کې پای پیدا کوي. ورونو بله خبره دا ده چې کله سړی د شریعت سره او د خپل ملک د قانون سره په وفادارۍ باندې خپل رسالت پوره کوي ټول پردي په دې ملک کې نه پرېږدي. موږ د ټولو پردو مخالف یو او زموږ تاریخ د اسلام د عقیدې او د خپلواکۍ د ارادې سره تنظیم شوی. کله چې ملت دا دوه ټکي په خپل رسالت سره تنظیم کړي د اسلامي حاکمیت د خپل ملک د اسلامي نظام د مشروعیت نه دفاع وکړي په دې ملک کې ناامني پات ختمیږي، فساد اداري ختمیږي، پردوتوب ختمیږي او په دې ملک کې د ټولو شهیدانو د ټولو معیوبینو معلولینو کونډو او یتیمانو ارمانونه پوره کیږي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر